په ارګ باندې د راکټي بریدونو اصلي عاملین معلوم شول. دغه راکټي بریدونه چا کړي او د کوم هدف لپاره یې کړي وو. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. ستړي مشئ. پر کابل د توغندیزو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش ډلې د سې شنبې په ورځ پر کابل باندې د توغندیز بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. دغه برید داسې وخت وشو چې په ارګ کې ولسمشر او نور حکومتي لوړپوړي چارواکي د اختر په لمانځه ولاړ ول. د فرانسې خبري اژانس له بیروت څخه د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه د لګېدلو توغندیو مسؤلیت د داعش ډلې منلی دی. دغه اژانس لیکلي چې داعش ډلې پر ټلګرام باندې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د خلافت سرتیرو په کابل کې د ولسمشرۍ ماڼۍ او زرغونه سیمه په کاتوشیا توغندیو په نښه کړه. دغه راکټونه داسې مهال ولګېدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د هغه د لومړي مرستیال امرالله صالح، پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون لوړپوړي حکومتي چارواکي او سیاسي مشران د ارګ په انګړ کې د لوی اختر په لمانځه بوخت ول. د افغانستان ولسمشر پرون د اختر تر لمانځه وروسته په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان پر دغې حملې تورن کړل او ویل چې دغه ډله به په ټول افغانستان کې د راکټونو په ویشتلو بریالی نشي. په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکارېږي چې یو شمېر چارواکي د توغندیو په لګېدو سره ټکان خوري او یا له خپلو ځایونو بې ځایه کېږي. په دې منځ کې د ولسمشر لومړي مرستیال هم د لومړني توغندي په لګېدو ټکان وخوړ چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو کې خورا ګرم بحثونه شوي دي. صالح تېره ورځ دغه بحثونو ته په غبرګون کې پر خپله فیسبوک پاڼې ولیکل چې د حملې او چاودنې له کبله ناڅاپي ټکان ویره نه ده، که وي هم طبیعي ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.